زما هویت زما هیواد یې، ته دې ژوندی وې، ته دې ښاد وې، تر قیامته دې آزاد وې، زه دې برباد ته دې آباد وې، ا دې برباد شي چې څوک تا بربادوي نه، ا دې برباد شي چې څوک تا بربادوي نه. درله به ځان ښه ورېرېږم، درله به ځان ښه ورېرېږم هېواده، تا به ګلدرې کم، پر دښمنانو به نارې کم او زه به یې شال زرې زرې کړم، څوک چې زما شړۍ ته واچوي لاسونه. پر اوبو پلو لښکرې راغلې په جوش، خولو لښکرې راغلې په ولولو، لښکرې راغلې او که د خالو لښکرې راغلې، زه به ګومل ته د خپل یار دیدن له ځمه. دعا کوه چې ستا په لار شم، زه د کار څیز به دې په کار شم، ستا سره ګرځم چې هوښیار شم، ستا له سرپوښ ټوپک ازار شم، پروګه ستا دی کږه زه د خیاله ځمه. ملالې زر پر وطن کېښود، ایوب لښکر پر وطن کېښود، ما داسې نر په وطن کېښود او جانان مې سر پر وطن کېښود، پر تار د زلفو به کفن ورله ګنډمه. ځم لوی ابدال راویښومه که نه خوشحال راویښومه، یا سید جمال راویښومه او عمري خیال راویښومه، ظلمو د ګلو سره وخورئ بیتونه. محمد جان خان غازي وردګ دی، د ننګرهاریو ظلمو سوګ دی، موږ پر شانوزو پرمختګ دی او پر ګوشته بیا د قاسم غږ دی، د غزا ډول دی لا تړلې زلمزونه. او مري خو په لار د پیغور نه ځي، دی خپل تاریخ ته مختور نه ځي، شور کومه دی په شور نه ځي، او پښتون جنت ته په زور نه ځي، خو په رضا تر دوزخو در سره ځینه. وده له ویښه ګټه نه ده کړې، وخې له سیخه ګټه نه ده کړې، ما له سرپیخه ګټه نه ده کړې، تا له تاریخه ګټه نه ده کړې، بیا په تورخم ما سره مات شول. یوه چوکۍ دوه ګټیالیان دي، څوک دربارو کې اردلیان دي، څو هلکان پکې والیان دي، څوک پکې هسې مسګالیان دي، یو کبردي په خوله بالښت او یا برشتنه. یو پاچا پښتون ماوین ازبک دی، یو هزاره او بل تاجک دی، د خپلې کړنې ته حق پک دی، ازبک له هغه راسې ورک دی، خدای خبر نور به څوک راټکه ټکوي. یو مرور دا بل پخلا دی، یو مې کاکا او بل مې لالا دی، شرکت د دواړو په سلا دی او یو پکې دوه واره عبدالله دی. یوې چوکۍ ته دوه کسان راغلي